یو ډېره ښکلې کیسه ده چې یو صحابي بشیر رضی الله عنه کوم چې د یو انصاري و د نورو صحابیانو سره جنګ له وتلی او نبي صلی الله علیه وسلم په دې سفر کې هغوی سره نه و تلی. نو کله چې هغه ټول صحابیان د جنګ نه پس بیرته راغلل، نو د کلي ټول ماشومان د خپل پلارانو، وروڼو او ترونو له کتل لپاره هغې ځای ته ورسېدل او د ټول کلي خلک د خپلوانو ملاقات له ووتل. نو داسې موقع کې نبي صلی الله علیه وسلم به انتظار کو چې دا ټول خلک لاړ شي نو زه وروسته راځم. نو نبي صلی الله علیه وسلم به ټولو باندې نظر ایښودو او آخر کې به راتو او هغې ځای کې د یو ماشوم ولاړو کوم چې د بشیر رضی الله عنه زوی و. هغې په ټول مجمع کې خپل پلار لټو او هر چا نه یې پوښتنه کوله چې چا زما پلار لیدلی دی، ځکه چې هغې خپل پلار هیڅ ځای کې هم ونه لیدو. نو آخر کې چې کله نبي صلی الله علیه وسلم روان شو، نو هغې ماشوم ته احساس وشو چې هغې پلار نه دی راغلی. نو هغې ډېر وژړل ځکه چې هغه پوه شوې وه چې زما پلار مړ شوی دی. نو نبي صلی الله علیه وسلم چې کله دا ماشوم ژړا کې ولیدو، هغوی د اوښ نه کوچلل، ماشوم له یې خپل لاسونو کې اوچت کو او تر غاړه یې کو او بیا ورته ویل: اما ترضى ان اكون انا اباك واعش امك، یعنی مه ژاړه او مه غم کوه چې تا ته یو پلار ضرورت دی، نو نن نه پس زه ستا پلار یم او عایشه ستا مور ده. نو داسې چا بل چا ماشوم ته خپل زړه سره لګول، دا د یو همدردي مثال دی. د زړه کې د نورو درد ایښودل او دا چې د انسان کردار له څومره ښکلی جوړ کړي، او دا د نورو لپاره زړه کې درد ایښودل او هغوی سره همدردي کول د ټولو پیغمبرانو خوبي وه او هغوی روایت و. نو موږ چې کله د اسلام ښایست ته ګورو او څنګه اسلام د ټولو خلکو له خپل ځان ته راولي، نو همدردي او ښه اخلاق دا هی د اسلام ښایست وجه ده.